ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. لدی آیاتنا دا دی سورت در میسا شروع کی. سورت البقرہ اغا سلور حصے اولا حصہ کی توحید اللہ تعالی باقی کی سلور بابن و داغی وضاحت و داغی تفصیل پورا بیان شو. دویم حصہ کی اثبات در رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی فوارق کی شبہات و داغی جوابات تفصیلا بیان شد. تدیز نادر میسا سورت شروع کی گی او دا بچلی گی تر دا 245 آیات پوری. پدی کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ دے او پدی کی وا قوانین بیانی. پدی کم سلور بابو ندی اول باب تر دا 195 آیات پوری چلی گی او پدی کی اللہ تعالی سلور خبری بیانی. اول اوصاف عشرات فرد مجاہدین دا صفتون ځان کرا ولی او اغیتا تهذیب الاخلاق ولیکی اصول کم دا ویلی شیو پا غلص خبرو کی 15 تعلق ساتی دا ازل سره او 15 تعلق ساتی دا عمل سره دا جوارح سره. آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین دا عقیدی سره تعلق ساتی او دا نور تعلق ساتی دا بدن سره دا جوارح سره. آت المال على حبه اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین. نو دا اعمال دی تعلق ساتی دا عمل سره. او بیا سلور اصول اللہ تعالی ذکر کری دی دا پار دا امن. اول قصاص و اخلی دا ظالمنا ملک بم امن راشی یوسل اتاویا کی دا ذکر کی کہ پا ملک امن غواړی د ظالم نه قصاص واخلی. دویم مالونه تقسیم کئی پا قانونی شرعی باندې یوسل اتیایم کی وراشی ده. او دریم روجه ونی سید روجی پابندی وکئی در پاره چی د جهاد د پاره تیار شئی او د روجی سره متعلقه مسائل الله تعالی ذکر کړی. او څلورم نهی عن الارتشاء رشوتونه ماخلی کنا ملک به تباہ و برباد شي ملک کلی تباہ کی. دا یو خبره باندې ځان پوهه کوي که اسلامی حکومتی او که د کافرانو حکومتی خو دې دوه کې رشوتونه په کوم نظام کې چلیږي هغه تباہ کی هغه غر کی. یو سړی به د یو کار د پر اهل نه پر رشوت باندې هغه مختلر شي. نو څلورم قانون الله تعالی ذکر کوي نهی عن الارتشاء رشوتونه مو ورکوي رشوتونه ما اخلي لکه بدی باندې ملک او نظام او قانون پرې باندې تباہ کی. او بیا امر بالقتال دے په یوسل نوی کی او ذکر د انفاق فی سبیل الله دے په یوسل 95 کی. نو دا خبر الله تعالی ذکر کوي په درېمه حصہ کی جهاد فی سبیل الله او دا غیر پر الله تعالی قوانین او آداب دا سلور قوانین بیانی کی دغه پوری. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. رب د دې آیت د ما قبل سره ده مخکې آیتونو کې الله تعالی قباحتونه او بدی د اهلی کتاب بیان کړي. نو دیو اعتراض وکوي مونږ خو اهل البر یو مونږ خو د نیکو والیو مونږ نیکان خلک یو. الله تعالی په دې آیت کې داغي جواب کوي. کر دی آیات په تفصیل او وضاحت باندې ځان پوهه کوي. نو تفسیر سراج المنیر وضاحت کړی دی ډیر بهترین په دوه ټکو کې تاسو خبر خلاصوم. غوره خبره په دې آیات کې دا چې دا خطاب دی مؤمنان او اهلی کتاب ټول ته. او کله چې قبله بدل شوله د بیت المقدس نه کعبه قبله شوله نو بس بل باس نو بل باس مباحثه او سیوا د دینه بس یو بل باندې مناظره او بحثونه هم داو اعتراضات هم داو مؤمنان هم پدې کې اختو. نو دغه سی اهلی کتاب هم پدې کې اختو. الله تعالی دا آیاتونه راولېګل د سیمه کوي چې یو خبره تم توجه شي بس بیخي وس بل باس نشته دی. نیکی تاسو منحصره کړل صرف پدې کې چې کعبه ته مخ کا او یا بیت المقدس ته مخ کا
بس بل باسم نشته الله تعالی دوانه منکړ. اهلی کتاب ته تاسو هم ته قلار شي، بس مسلمانان ته تاسو هم ته قلار شي. یو په خودو کې دا صفت ډیر زیات او یو په طالبانو کې دا ډیر زیات صفت، مجاهدینو کې مدای. بس یو بحث ویني یو خبر راشي مخې ته بیا بل بحث نه، بس اق بیا چلیږي یو میاش چلی بیا پاره کې باسي. الله تعالی دې سم کوي. او خدای چې په کلی کې واده یا غم شوی نه یو میاش بس بیا قباسي پلانې خدای جامع غوستوي او ماته کې غوخه کې خودل یا کې نه خودل پلانې راغلي و نو راغلي سو ورځ بیا بس قباسي. الله تعالی وی اے صحابه کرام مسلمانانو تیر شي ردی نه یواز اوس دغه نه کینه د تاسو بیخي منحصر کړل بس په کعبه کې چې کعبه چې د قبله شوله نو تاسو غلن عبارت یو ټکی ولیکي او بیا نور خو پویږي په سوډان. لیس البر مقصورا بامر القبلة، اے مومنان مسلمانان یواز نیکی په دې کعبه کې منحصر نه چې تاسو بیخي اوس دینه تاویږي او نور هر څه باس پرېږدي. لیس البر مقصورا بامر القبلة، دینه تیر شي نور ته قلار شي دینه. الله تعالی هغه خبر ذکر کوي لیس البر ندنیکی انت ولو وجوهکم چې وګرځوي ندنیکی یوازې فقط دا خبره یوازې نیکی په دې کې مقصور نه ده چې تاسو صرف دغه بحثونه شروع کړئ. لیس البر ندنیکی خاص دا خبره انت ولو وجوهکم چې وګرځوي مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق باندې او المغرب او د مغرب باندې دې طرف ته مخ کو هغه طرف ته مخ کا، دا خو یوازې نیکی نه ده. ولکن البر من آمن بالله، لیکن نیکی د هغه چا ده چې ایمان لري په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې او ملائکه په ملائکه باندې. ولکن البر دې په عبارت کې تقدیر دی، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، په دې کې اعتراضونه دي او جوابونه دي، خود تاسو ته عبارت ویم بس معاملې به ټول آسان شي. ولکن البر بر من آمن بالله والیوم الاخر، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، تاسو ما ترجمه هم دقه وکړه. ولکن البر من آمن بالله، لیکن نیکی د هغه چا ده چې ایمان ولري په الله تعالی باندې. نیکی د هغه چا ده چې ایمان ولري په الله تعالی باندې. دا پنځه چیزونه ذکر شوی دي دته اصول الایمان ویل کی. ولکن البر من آمن بالله، نو تاسو تمول چې دا لس خبرې دي پنځه تعلق ساتي د زړه سره، نو هغه ایمانیات دي دته اصول الایمان وای. او پنځه تعلق ساتي پنځه اعمال دي هغه تعلق ساتي د جوارح سره. ولکن البر، لیکن نیکی د هغه چا ده من آمن بالله چې هغه ایمان راوړي په الله تعالی باندې او یوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې او ملائکه په ملائکه باندې په هغه صفاتونو سره په قرآن او حدیث کې ذکر شوی دي. مخکې دې وضاحت ولې شوی. والکتاب په کتابونو باندې تاسو وایي چې والکتاب مفرد دی او ترجمه د جمع کې، نو موږ ته هغه زم به معلوم کړی ځکه دا ترجمه کوخه. والکتاب نو کتاب چې یو قول مفسرین داري وای دا تفسیر جلالین لیکلی دی وای الکتاب دا مفرد دی، دا الکتاب مفرد دی په معنا د جمع سره الکتبی. تفسیر جلالین دا لیکلی دی. او عون الرحمن فی تفسیر القرآن هغه یو بل خبر ذکر کړی دا اسانه کړی ده. هغه وای والکتاب فی الکتاب للجنس، وای دا الف لام په دی الکتاب کې دا د جنس لپاره دی. خبر خلاص شوله. نو جنس خود سی چې په لفظ کې مفردی خو هغه معنا جمعي، نو دیو جن ترجمه ما دا وکړه. والکتاب په کتابونو باندې په ټولو کتابونو باندې به ایمان لري. والنبیین او پیغمبرانو باندې دغه وضاحت مخکې ویل شوی. وآت المال على حبه، وسداغه تعلق ساتي هغه اعمال د جوارح سره. وآت المال ورکی مال لرا على حبه، فمن داغه باندې ذوی القربى خپلوانو ته، والیتام او یتیمانانو ته، والمساکین او مسکینانو ته. وآت المال على حبه، دې کې دا ایتاء المال نه مراد د زکات نه علاوه نور تی مراد ده. زکه ورستو راضی واقام الصلاه وآت الزکات، نو دغه نخکاره معلومیږي چې وآت المال على حبه مراد درینه صدقات دی مراد دی. نو یوازې په مال کې زکات ورکول نه دی بلکې صدقات هم کله ورکول پکار دي. وآت المال على حبه، على حبه د دین مراد
دا هو ضمیر چا تراجه دی آسان بیرتویم تقریبا 15 شپږ توجیهات پکې علماء ذکر کړی تفسیر مدارک دری ذکر کړی دی په یو ځای باندې اولای بس خبر اخلاص کوي وآت المال على حبه او ورکی مال خپل على حبه على حب الله تعالی ذکر الله تعالی سره مینه ده دویم على حب المال د مال سره مینه ده او بیا ورکی او دویم على حب الایتاء د ورکړي سره مینه ده بس الله تعالی باج بندگان داسي خپل مال ورکی او دا درې ونه وای کنه بده کې یو بل سره سم منافات او تضاد نشته لري کړ د الله د مینې د وجنه خپل مال ورکی د مال سره مینه دا او بیا د الله تعالی لپاره ورکی یاد لري ورکړي سره مینه دا د صدقات سره مینه دا د دې وجنه د مال ورکی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی وآت المال على حبه ورکی دغه مال لرا د وجې د مینې د الله تعالی نه یا د وجې د سره د مینې د دې انسان د مال سره او بیا ورکی یا سره د مینې د ورکړې سره د ورکړې سره مینه ده د الله تعالی په لار کې د دې وجې نه دغه مال ورکی وآت المال على حبه تفسیر مدارک دغه ذکر کړی ذوی القربى خپلوانو ته حدیث کې راغلی دی زینب رضی الله تعالی عنها چې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیبی و هغه نبی علیہ السلام تراغ لري د الله تعالی پیغمبر زما خاون غریب دی او زمالدار ما سره روپۍ شته دی زه صدقه کوم چاله ورکم خپل خاون ته ورکول شم کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وای او خپل خاون ته دغه ورکه ځکه خپلوان ته صدقه ورکول دا دوه اجر لري یو پرې کې صله رحمی ده او دویم د صدقې ثواب دی او بل چاته چې ورکیم د صدقې ثواب دی خو صله رحمی خوب کې نه کړه هغه ته ورکه دا نفلی صدقتی مراد وآت المال على حبه ورکی مال لرا پمینی دا غیبانی ذوی القربى خپل خپلوانو ته اول یتام یتیمانانو ته یتیم هغه چاته وای نابالغ دی او پلار یو پات شوی دی والمساکین او مسکینانو ته دا مسکین او د فقیر فرق شته کې نشته مخکې دغه وضاحت کړو بیا به مرادي اذا افترقا اجتماعا و اذا اجتماعا افترقا قاعده مرتم ویلو وابن سبیل او مسافر ته او سائلین او سوال کوونکو ته څوک د نه څه شی وغواړي هغه ته ورکا وابن السبیل طالب العلم دی مسافر دی مجاهد دی مسافر دی هغه تخپل د مال نه څه شی ورکا وفي الرقاب پازادولو د سټونو کې وفي الرقاب د دوه معنی علماء ذکر کړی دي یو معنی علماء ذکر کړی دا فر رقاب نو مراد مرایان آزادول دي یو مرای دی هغه دی آزاد کو فر رقاب الله تعالی ورته بدی باندې اجر او ثواب درکې دویم وفر رقاب د دین مراد فک المأسورین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی وای مراد د دین اسیران او بندیان آزادول اسیران او بندیان آزادول د دین مراد هغه دی وفر رقاب فازادول د سټونو کې غلامان آزادول او یا دی وخت کې غلامان یو څوک کوئی چې نشته نو بندیان خوشته کنه آزادول یې نشي نو دومره کولای شي کنه یو بندي دی هغه د خپل وس مطابق خرچه ولېګا جامع ولېګا خرچه ولېګا میاشتې لپاره وفر رقاب فازادول د سټونو کې واقام الصلاه او پابندي کوي د مانځه او ات زکات او ورکي زکات وات زکات راغه نو تاسو تمول چې دا دلیل لپاره باندې چې ات المال علی حبه نه مراد غیر دی د زکات نه نو پر زکات خو غوړستو ذکر شوی د خپل دی باندې اقامت الصلاه او ایتاء الزکات د دې وضاحت مخکې ویل شوی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پرکون کی وعدو خپل لرا کله چې وعدي وکي د دین مراد څه شی دی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا مفسرین لیکلي دي دا څلورم عمل دی او د عهد نو مراد ټول هغه عهدونه چې په قران کې ذکر شوی دي ایمانیات دي عملونه دي هغه ټول عهود الهیه دي دغه سي هغه عهود چې په قرآنی کې خلق د یو بل سره وکي عهدونه وکي لوز وکي هغه تیم مراد دی د یو بل سره لوز وکي وعده دی او غم پوره ک او چې هغه وعده نه پوره کوي نو هغه ته بیا منافق عملی ویل کی حدیث کې راغلی د منافق درې علامې دي کله چې خبرې کوي دروغ وای کله چې وعده وکي دغه خلاف کوي کله چې سره امانت کوي دی پای کې خیانت کوي او بل په روایت کې راغلی وای ذا خاص ما فجر او کله چې جګړه کوي د چا سره نو بیا کنځلي بدرد وای بیا نو دغه منافق علامه ده
اقام الصلاة وآت الزکاة پابندی کوي لمانځه ورکوي زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پوره کوونکي د خپل لوزونه کله چې لوزونه وکي نو دغه بلنی کی شوله والصابرین فی الباساء والضراء والصابرین دا منصوب بالمدح ده تاسو په نحو صرف نحو کې تاسو ویل دي کله یو شی دغه منصوب راځي نو منصوب بالمدح راځي والصابرین امدح الصابرین اصل ده سره او دا صفت لایق دی سوارنا خلق فی الباساء په زختو د مال کې والضراء په مرضونو کې باسا او د ضرا فرق داري باسا ول کېږي سختۍ د مال او ضرا ول کېږي سختۍ او مرضونه د بدن نو په دوانو کې صبر کوونکي دي صبر کوي وحین الباس او په وخت د جنگ کې په جنگ کې بیا صبر ته ډیر زیات ضرورت دی ځکه پای کې تکلیف پای کې سختۍ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اولئک الذین صدقوا دغه کسان رښتونی دي په دعوت ایمان کې اولئک هم المتقون او خاص دغه کسان دیو پرهیزګاران دي بس که پرهیزګاران خلک ګوري نو بس دغه دي یوازې دا نه چې صرف د قبله مسله دی راټینګه کړې دا بس نه بلکې نیکان خلک دغه دي متقیان او پرهیزګاران خلک دغه دي اولئک الذین صدقوا د دې سمانه ده نو تفسیر جلالین دو معنی ذکر کړی دي یو معنی کړی د اولئک الذین صدقوا دا کسان رښتونی دي فی ایمانهم په دعوت ایمان دریو کې پی ایمانهم په ایمان کې رښتونی خلق دغه دي دوی معنی کړی دا ډیره بهترینه ده د دې آیات سره ډیر زیات تعلق ساتي اولئک الذین صدقوا فی ادعاء البر دغه کسان رښتونی دي په دعوت د نیکی کې په دعوت د نیکی کې چې څوک د نیکی دعوه کوي نو دا رښتونی دي او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي اولئک الذین صدقوا فی الدین و اثبات و اتباع الحق دغه کسان رښتونی دي په دیندارۍ کې او په تابعدارۍ د حق کې فی الدین و اتباع الحق تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی اولئک هم المتقون دا کسان خاص دی پرهیزګاران دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای چا چې بدی آیات باندې عمل وکړو نو بس د ایمان کامل شو دی آیات باندې چا عمل وکړ بس د ایمان کامل شو او بیا مفسرینو داغي وجه ذکر کړی ده وای شریعت اسلامی او احکام د الله تعالی چې داغه حاصل درې چیزونه دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې آیات باندې چې چا عمل وکړ بس هغه د ایمان کامل شو دا ولی ذکر شریعت الہی او تمام اسلامی احکامات او شریعت داغی خلاصه درې خبرې اول عقاید دي دویم اعمال دي او دریم اخلاق دي او په دې آیات کې دغه درې ټول کلیات ذکر شوی دي ایمانیات هم ذکر شول اعمال هم ذکر شوی دي اخلاق هم ذکر شوی دي وای د ټول شریعت الہی او د احکام اسلامیو خلاصه درې خبرې دي درې چیزونه دغه خلاصه ده یو عقاید دي ایمانیات هغه په دې آیت کې ذکر شوی او دویم هغه اعمال دي اعمال د جوارح هغه ذکر شوی دي او دریم اخلاقیات دي هغه په کوم ذکر شوی دي دا اخلاق دي کنه دا خو د یو مؤمن مسلمان سره ښه سلوک کول دا اخلاق دي وآت المال على حبه وفي الرقاب دا اخلاقیات دي ټول نو دا درې وانه کې ذکر شوی دي دیو جنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې آیات باندې چې چا عمل وکړ د ایمان کامل شو عقیدم دې برابر کا عملم دې برابر کا اخلاق دې برابر کا بس تا د الله تعالی په دین باندې عمل وک الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي د الله تعالی دین دا ډیر زیات خوږ دی خو چې مؤمنان مسلمانان په هغه باندې عمل وکړي الله تعالی دې په مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء رب الآیات دما قبل سردار مخی آیات کې الله تعالی ذکر کا مخی آیات کې الله تعالی ذکر کړل نیکی چې مقتضا د ایمان ده
اوس الله تعالی ذکر کوي اغا اوامر الله تعالی ذکر کوي، اغا قانون الله تعالی ذکر کوي چې پاغي سره سیاسی نظام هغه برابرېږي، پاغي سره حفاظت د نفسونو راځي، هغه سره امن بکل راځي. اول قانون دا دی چې د ظالم نه قصاص واخیستلی شي. یو چا په ناحق باندې قتل وکړه، هغه د حکومت راونیسي، اسلامي حکومت، او هغه د قصاص کی خلکو ته د اعلان وکړي چې پلانی په ناحق باندې قتل کړی او په پلانی ځای کې هغه نه قصاص اخیستل کېږي، مسلمانانو ته راجمع شي. بس سوال او بیا څوک دا کار نه کوي، په دې باندې به امن راځي. او اصل کې په دې کې رد دی په یهودیانو باندې، په نصاراو باندې او په مشرکینو باندې. په دې قانون کې الله تعالی پاغي باندې رد کوي، ځکه بعض خلک خدا منی نه او بعض یې منی، پاغي کې فرق پکې کوي. نو فرقونو یهودیانو په خاندانونو په قومونو کې بده کې فرق کاو چې ضعیف په سړی با قتل وکړه، دغه نه به قصاص واغسته، او غټ زور اور سړی بچو حکومتدار سړی بچو بس هغه به خلک وجل او کار څه به کول، بس هغه ته بیا چا څه نشول ویل. زه اکثر د خپل ملګرو ته ما زم د څه بنه کوي په خپل منځ کې د الله تعالی دین او د الله شریعت په ټول منئ، د يهودو شریعت د يهودو په شان د شریعت بنه منو چې په کمی کې زمونږه پیدا ای هغه به منو، او کمی کې پیدا نه ای هغه به نه منو. یا د یو د پاره یو شان د شریعت دی، د بل د پاره بل شان د شریعت دی، نه د ټول د پاره یو شان کې. يهوديان په دې کې فرق کاو. په تورات کې حکم د قصاص فرض وو، خو هغه به دا فرقونه د ځان راوستي و چې یو شریف انسان، یو مشر انسان هغه به دغه وک په ناحق باندې قتل وکړه، دغه نه قصاص نه اغسته، او غریب سړی ناچار سړی و چې به وکړ نو هغه به راونی و هغه به قصاص ک. الله تعالی په هغه باندې رد کوي. نو دغه سي په مشرکین عرب او جاهلیت والو په هغه کې افراط کاو. یو سړی براولګي د بل سړی به قتل کا، هغه براولګي د دینه به درې کسان قتل کړل. تاسو د مکی د مشرکانو خبره ونه کوه، د پښتنو خبره وو، کولند خبره وو. ته پښتنو کې دا قانون دی، یو سړی راولګي د بل سړی قتل کا، هغه بل سړی راولګي د دینه درې ولی. یو سړی اوستا یو سړی را لګیدل استا پلار قتل کیا، اورور له قتل کا، هغه راولګي د چې نور رونه دی یا څو ترونه دی هغه قتل کی. دا افراط او تفرید دی. بس د الله تعالی قانون یې بدل کړو، الله تعالی دا قانون راولېږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص، فرض کړل شوی دی پتا سو باندې قصاص. کتب علیکم دا خطاب چاته دی؟ یو قول مفسرین دار چې دا خطاب دی ټول امت ته مجموعي تور باندې، ولی قصاص حکم جاری کول دا د یو کس کار نه دی، او دا وکیږي په طریقې د خلیفہ باندې. که مؤمنان مسلمانان یو شرعي نظام قائم کین دا د ټول امت فریضه ده. تفسیر المنار ذکر کړی دی یدخلوا سائر المسلمین، په دې کې ټول مسلمانان داخل دي. ولی ځکه شریعت قائمول او د الله تعالی دین قائمول دا د ټول مسلمانانو ذمہواری ده. نو کتب علیکم پرس کړل شوی دی پتا سو باندې القصاص، قصاص اخیستل. دویم قول لمبسرین داره دا علیکم خطاب دے اولیاء وارثانو د مقتول ته، سره د جواز د معافی کولونه، سره د جواز د دیت اخیستلونه. نو هغه ټکی به سره بیا وایي پرس کړل شوی دی پتا سو باندې قصاص اخیستل وارثانو د مقتول ته دغه خطاب دی، خو سره د جواز د معافی نه، سره د جواز د دیت نه هغه کولای شي، هغه په قرآن سره ثابت دی. دریم قول دار چې دا خطاب دی قاتلانو ته، نو بیا به څنګه معنا کوي؟ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص، پرس کړل شوی دی پتا سو باندې ځان سپارل قصاص ته. قاتل ته وای چې ګناه خو دی وکړه، سړی دی په ناحق باندې قتل کړی دی، اوس داسې وکړه چې د الله شریعت ته ځان وړاندې کړه، د الله قانون او د الله تعالی نظام ته ځان وړاندې کړه. اوس ځان وسپاره قصاص ته، د الله تعالی د قانون ته خپل سر کېده. کتب علیکم القصاص، قصاص ولیکيږي برابرۍ ته. نو قصاص برابرۍ چې د یو انسان سره هغه کار وکړلی شي چې د بل سره کړی دی. نو قصاص ته قصاص ځکه وایي، قصاص برابروالی ته ویل کېږي. نو قصاص ته قصاص ځکه وایي چې د سره هغه کار کېدلی شي چې د بل سره کړی دی، بلې وجلی دی نو دا پې اوسو وجنه، دا پې قتل که.
یا ایها الذین آمنو او اشاره د دې ته چې دا قصاص جاری کول دا تقاضا د ایمان ده، دا تقاضا د ایمان ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص پرس کله شی دی پتا سو باندې قصاص جاری کول د قانون د قصاص فی القتل فوارد وجل شوی کی په قتل عمد سره، فوارد وجل شوی کی په قتل عمد سره دغه ټکی او کې وایي ښه دغه په قتل عمد سره نه دغه بیا کفاره ده، دغه فدیه ده بیا. الحر بالحر آزاد بوجل کیږي په بدل آزاد کې، والعبد بالعبد او مرای بوجل کیږي په بدل د مرای کې، والانثى بالانثى او زنانه بوجل کیږي په بدل زنانه کې. فمن عفی له نو هغه څوک چې معافي وکړل شو هغه ته من اخیه دغه د ورور د طرف ناشین د څه فاتباع بالمعروف نور پسې ګرځیدل دی بالمعروف په خې طریقه باندې په شرعي طریقه باندې. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دلته کې حصر مراد دی کنه دی مراد خو وضاحت کا غواړی نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کې خو وضاحت ذکر کړی دی په دې کې حصر مراد دی او کنه دی نو حصر به کې مراد نه دی. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی پورا وضاحت هغه کتل شي. فمن عفی له من اخیه نو هغه څوک چې معافي وکړل شي هغه ته من اخیه دغه د ورور د طرف ناشین د څه عفیا فمانا د طریقه سره دی یعنی قصاص وته معاف کړل شو پرې خودل شو. من اخیه نو مراد څوک دی د دین مراد مقتول دی یعنی د مقتول د ورثو د طرف نه عادت معافي وکړل شو د قاتل ته. او اخیه هغه ته ویل دی اخیه ورور ته ویل. مفسرین لیکلی دی دا د دې لپاره ته ویل دي چې معافی کول ته شفقت او رغبت پیدا شي اخی. او په دې کې اشاره ده دې ته چې هغه اسلامي او قوت په دې باندې نه ختم شوی، اسلامي او ولی په دې باندې نه ختم شوی. ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده ده د مسلمان قتل لا ګناه کبیره ده چې حلال نه ګڼي دا ګناه کبیره ده. او په ګناه کبیره باندې څوک د ایمان نه نوځي د اهل سنت والجماعت د عقیده ده. معتزله وایي چې نه لاړ خبر اخلاص شوله، خو د اهل سنت والجماعت د عقیده رجدا په نه کافر کی. نو من اخیه دا وسم ستا ورور دی، دا قاتل دی اگر کستا ورور وجلې دی ستا پلار وجلې دی الله وایي چې هغه اسلامي ورور ولی وسم نه ختم شوی. نو فاخیه کې دو خبر ته اشاره شوله، یو دی ته چې اسلامي او قوت هغه وسم باقی پاتې دی، دا سړی په استاد دی ورور په قتل باندې کافر شوی نه دی. معافي دویم دار چې د رغبت د پارستا ورور دی نو مړ ورور ته خاصم خلق معافي کوي، غلطی ده شوی د تما په قضا د دې لپاره دا شوی. که خط تفصیل ګورئ چې من اخیه دا ولې ویل شوی دی نو تفسیر المنار ګورئ هغه ډیره بهترین خوندور خبره کړې ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن مسلمان ته کنځل کول بدره دی ویل دا فسق دی، وقتاله کفر نو داغي قتل ول کفر دی. اوس داغي حدیث سره بیا څه کوي تاسو مونږ چې نه دی کافر شوی وقتاله کفر او دا صحیح حدیث ته متفقون علیه. امام بخاری امام مسلم دغه روایت ذکر کړی دی. جواب بداغي نه وکي مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې ذکر کړی دی وقتاله کفر محاربته لاجل الاسلام چې د دین اسلام په وجبانه وجنه. یا ډیرو محدثینو ذکر کړی دی وقتاله لایمانه د ایمان په وجبانه چې وجنه. دا فوجیان دا پولیس چې دا مجاهدین قتلې دا په دی وجبانه محاربته للاسلام چې دا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غوړي په دی وجبانه ز قتلو. که په دی وجبانه قتلې چې زه بد سلایم نو په اسلام آباد او په کراچي کې زموږ ډیر بد ګرځي هغه ولې نه قتلې. د زیناکاری لپاره دیو اډې چې اخلاصي کړی دی هغه ورې نه وجنی بیا. خدا محاربته للاسلام د اسلام په وجبانه چې وجن دا بیا کفر دی نو په دې باندې کافر کیږي بیا. او دویمه محدثینو ذکر کړی دي وقتاله کفر لاستحلاله اذا استحله کله چې حلال وګڼي نو د مؤمن مسلمان قتلول دا حلال نه. د پاکستان فوج او عیسائی په دې باندې وته دغه مزدوری ملاويږي، په دې باندې وته معاش ملاويږي، په دې باندې وته دغه وظیفه ر دې لپاره ورکړل شوی دا خپل فریضه غني فریضه چې دا ونه کی وای دا مونږ خپل فریضه کې کمی وک. وقتاله کفر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مسلمان قتلول دا غي قتل حلال ګڼل.
دا چې دا کوپر دی او یا د اسلام او د ایمان په وجه باندې چې وجني نو دا بیا کوپر دی نور که دغه نه نو بیا په دې باندې کافر کیږي نه یا ایها الذین آمنوا الحر بالحر آزاد بوجره کیږي په بدل د آزاد کې او غلام بوجره کیږي په بدل د غلام کې او زنانه بوجره کیږي په بدل د زنانه کې فمن عفی له نو هغه قاتل چې مافیو کړل شغته من اخیه داغه د اورور د طرف نه یعنی د مقتول ورثه د مافیو کې نو عفیه په معنا د طریقې یعنی دا دغه پریک دی وته دا قصاص ته پریک دی فاتباع بالمعروف نور پسې ګرځیدل په شرعي طریقه باندې فاتباع بالمعروف ردی سمانه ده فاتباع بالمعروف یو قول لهم بسرینو داره دا فاتباع بالمعروف دا جزا دا منع فيه لپاره او دا عبارت کی تقدیر دے فعليه اتباع بالمعروف اصل عبارت د سره یو قول دار چې په ولید قاتل باندې لازم دی چې په قاتل بس یو ګرځي او په ذریعہ باندې هغه پیدا کی فتباع بالمعروف لازم دی په ولید قاتل باندې چې دا پر قاتل بس یو ګرځي ولی چې هغه داس کړي دی سړی وجلې دی خو به تختیدلې چرته کړ نو فتباع بالمعروف لازم دی په ولید قاتل باندې ورپسې ګرځیدل پر قاتل پسې په خې طریقه باندې چې دا غینه مطالبه د دیت وکي راشه سړی دی وجلې اوس چرته پټ شوی کم ملک ته تختیدلې راشه دیت ورکا دا یو مفسرین دغه خبره کړل چې فتباع بالمعروف دا معنا مراد یو بل معنا چې هغه تفسیر سراج المنیر کې ما وکتل دی کې او ما سره شته دی مخې ته دی او هغه فتباع بالمعروف نو وی علی العافی اتباع للقاتل دا د مخکې بیخي الټه ده یو دا چې فتباع بالمعروف لازم دی په وارث د قاتل باندې چې په قاتل پسې وګرځي دا غینه د دیت مطالبه وکي یو خدای خبره شو لکه دویم علی العافی اتباع للقاتل لازم دی پر معافی کون کی باندې مقتول خود من نتل دغه خو خخ کړه د په مقبره کې پروت دی نو هغه خو نشي تللی چې خپل قاتل نه دغه واخلي دیت واخلي نو فتباع علی العافی اتباع للقاتل د عفو کون کې لوس په کار دي چې دسی او توي چې لکه ماپ می فوکللې وجنم خو دینه خدای د غر که خو روپې خو سره کګن دیت راکا د معافي کون کې له په کار دي چې اوس په هغه په وګرځي او دا او توي چې ماپ می کړلې خو دیت نه اخله تاسو بیا د فقه په کتابونو کې دا ویلي دي د دې آیات د ظاهر نه دا معلومیږي چې په معافی د قصاص سره دیت په خپل لازمیږي او دا د ډیرو فقهاو مسلک هم دقه ده خود احناف مسلک په دې کې بیا بدل لې تاسو په فقه په کتابونو کې ویلي دي دیت ال لازمیږي کله چې قصاص د مقتول ورثه معاف ک نو دا غین ورستو کده دیت مطالبه وکړه نو دیت لازمیږي او کله دیت مطالبه نه وکړي نو په نفس معاف کول د قصاص باندې دیت نه لازمیږي دا احناف قول دغه د جمهور دا بل یو دی او ظاهر د قران د آیات نوم دغه معلومیږي چې په قصاص باندې دغه لازمیږي بیا دیت په خپل لازمیږي ها کده ته بیا معافي وکړل نو هغه خدان له خبره ده خو په نفسي قصاص معاف کول سره دیت فورا لازمیږي وعداون الیه باحسان بالمعروف په خې طریقه باندې نو معروف لفظ په قران کریم کې اته دیر شکرت راغله دي معروف نو مراد پدې ده کې صدا مطالبه کول دي د دیت چې پاغي کې سختی نه وي په احسن طریقه باندې دی هغه دا کې هغه قاتل او داغي چې کما قام قبیله او دا څوک چې ته اصولي درې ورثه مقتول نه داري په خې طریقه باندې داغي نه دیت واخلي او ډیر دغه هغه د ټال مټول نه کوي او دا د کړي رضایت سختی نه کوي بس لنډه خبره د معروف دغه شوله د قاتل ورثه هغه دی د قاتل چې کوم قام خلق دی قام قبیله ده نو هغه دی په ورکول کې ټال مټول نه کوي او د مقتول ورثه دی په اخیستلو کې عون او سختی نه کوي معروف په دې کې د قمانه مراد وعداون الیه باحسان او لازم دی پر قاتل باندې ادا کول د دیت الیه وارث د مقتول ته باحسان په خیسته طریقه باندې چې دلای پسې دغه نه کی ډیر زیاته ونه زوریا تاسو ما خبره کړې چې دا یو کس په بل باندې قرضا و ډیر وخت لاړ وې دا نیم برته ماپ کې خدای نیم راک سید بیا سره نیټه کې خودله هغه نیټه چې بیا لاړ
هغه سره بیا روپۍ نه وي لګي او ته بیا ما خپل خو چې بل ځل راځم نه چې بیا روپۍ خامخا راکړي لګي اخر کې پاتې وي په دریم ځل چې بیا لاړ اخر کې او درس خبره وکړه وي خپکیګه ما وی الله ودا نور هم د ختم کی لګدا مخ کې ختم شولې وی الله ودا نور هم دغه ختم کی نو د سری وته نه وي و اداون الی باحسان ادا دی کی ادا لازم دی ادا کول پدی لازم دی پر قاتل باندې ادا کول د دیت الیه وارث د مقتول تابع احسان په خیسته طریقه باندې په خیسته طریقه دی اغا ادا کی ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا حکم د معافی یا ذالک دا حکم د دیت تخفیف من ربکم اسانتیا د طرف درف تاسو نه ورحمت او خاص مهربانی د الله تعالی ده وسو که صرف قصاص لازم می خو بیا غرانه نو الله تعالی وی ذالک دغه معافی کول تفسیر سراج المنیر دغه دوه معنی کړی ذالک العفو ذالک الدیه دا دیت خصل او یا معافی کول دا د الله تعالی د طرف نه سانتیا ده من ربکم د طرف تاسو نه ورحمت او خاص مهربانی د الله تعالی ده په يهود باندې صرف قصاص واجب او په نسواراو باندې عفو واجب نو الله تعالی در باندې ما سانتیا راوستله ک قصاص اخلیهم تاسو لپاره جایز دي ک دیت اخلیهم جایز دي او ک معافی او تکوین هم دغه جایز دي فمن اعتدى بعد ذلك ان چا چې زیاته او کو ورستو دغه معافینا یا فمن اعتدى بعد ذلك ان چا چې زیاته او کو ورستو د دیت تاخیستلونه نو زیاته سره دیت امتواغستو په بل ځای کې بیا په غر کې قاتل عمر یو غلځ ول ورکوس بیا ملک الله تعالی ډیر لوی زیاته دی وک یا فمن اعتدى بعد ذلك ما فی دی توکل او ورستو دغه نه دی بیا هم ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی فمن اعتدى بعد ذلك وغیر حکم الله تعالی زیاته او کده الله تعالی حکم بدل ک فمن اعتدى بعد ذلك ان چا چې زیاته او کو ورستره دغینه ورستره ما پینا او یاد دیت دا غسلنا فله عذاب علیم دا غیر پر عذاب درناک دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ولکم دا علت دی رفار د مشروعیت د قصاص تفسیر المنار ذکر کړی دی ولکم فی القصاص حیات هو تعلیل لمشروعیت القصاص وبیان حکمته دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي علت د مشروعیت د قصاص او د حکمت الله تعالی ذکر کوي الله تعالی دا حکم ولې راولې چې تاسو قصاص واخلئ ولکم بالقصاص او تاسو لپاره په قصاص غسلو کې حیات ناشنا ژوند یا اولی الباب ای صفا عقل ولو لعلکم تتقون دې لپاره چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړئ دغه کې یو سوال او دغه جواب سوال دا راځي چې په قصاص کې خو حیات نه دی بلکې په قصاص کې خو مرګ دی تاسو په دې باندې پوهیږئ کنه په قصاص کې سړی د میان نه جیولي ناغي کې خو مرګ دی دلته الله تعالی ولکم فی القصاص حیات استاد لپاره په دې قصاص کې حیات ژوند دی نو یو جواب علماء ذکر کړی دی چې دې کې د قصاص نو مراد حیات په دې کې ژوند دی قصاص نه بلکې د قصاص په جاری کولو کې دا معنی مکوئ ولکم استاد لپاره فی القصاص په قصاص جاری کولو کې حیات یو ژوند دی ژوند د امن دی د دې قصاص دا حکم چې جاری شینو په دې قصاص د پاره د امن ژوند دی هغه څنګه دی هغه د سیده چې یو سړی قصاص شي د قصاص حکم الله تعالی دا حکم جاری شو نو د نور مسلمانانو د پاره د امن زندگی شوله یو سړی به په راحت باندې په آرام باندې تللی شي یو ځای نه بل ځای ته یریږي به نه چې څوک به پرې مړ کړي ولکم بالقصاص او ستاسو لپاره د قصاص د دې حکم په جاری کولو کې حیات د امن ژوند دی یا اولی الباب یا صفا عقل والو یو بل معنی ذکر کړی د مفسرینو وای د حیات نو مراد چې حیات نو مراد سلامتیا د عذاب د آخرت نه تاسو قصاص حکم جاری کړه الله تعالی د عذاب نو په آخرت کې بچ شي د الله تعالی د عذاب نو بچ شي په دې باندې خدای یو مسله د بیا بل ځکه به وایو که وخت ملاو شو کنه ونه تاسو به ویلی نو هغه دا چې دا څومره قصاصات او حدود چې دي نو دا مکفرات دي او کدا زواجر دي
پدې کې صرف زجر مقصود دی چې دا مسلمانان د دې بيدینۍ نه منشي او کدا مکفرات دي په دې باندې دا ګناهونه معاف کیږي. دا ځان له مسله ده بنا د هغه چا په قول باندې چې هغه وایي دا مکفرات دي، حدود دا مکفرات دي. نو لکم فی القصاص حیات، ساز پارا په قصاص اغستلو کې حیات هغه د سلامتیا ژوند دی، امن دی د عذاب د آخرت نه، د عذاب د آخرت نو بیا په دې کې پامنې خو بنا په د هغه چا په قول باندې چې هغه حدود د مکفرات ګڼي چې په دې باندې هغه ګناه معاف کیږي. یا اولی الالباب، اے صفا عقلون والو، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حد يعمل في الارض، یو حد چې الله تعالی قانون جاری شي پزمکه کې خیر لاهل الارض من ايمتر 30 صباحا، چې دیر شورزي دیر سبا د شپې باران وشي د خلکو د پیدې د پاره، او د الله تعالی یو حد جاری شي پزمکه کې نو دا ته بهتر دی. نن نشته نن سبا په ټوله دنیا کې دا نشته. بل روایت کې راغلی 40 صباحا چې سلوي خورزي د خیرونو د رحمتونو باران الله تعالی ووري. دا غینه چې یو حد د الله تعالی یو قانون د الله تعالی جاری شي په ملک کې دا امن راځي، په دې معنی امن راځي، نو دا ته بهتر دی. خدا د پدی باندې سو پويږي. یا اولی الباب، اے صفا عقلون والو، الباب جمع د لوب دا هغه عقل ته وای چې هغه د خواهشاتو د وهمونو نه پاکي. نو تاسو به ترې بل ټکی وای هغه عقل چې هغه د خواهشاتو او د وهمونو او د جمهوریت د بت نه پاکي. په دې باندې هغه څوک پوهیږي چې په دې کې ژوند دی، په قصاص کې د الله تعالی د قانون په جاری کولو کې په دې کې ژوند دی. خدا د چا د پاره یا اولی الالباب چې د هغې عقل پاکي د جمهوریت د بت نه، د خواهشاتو نه، د وهمونو نه، چې دین پاکي او خالص د الله بندي چې زمان الله تعالی راضي شي. نو بیا هغه په دې باندې پوهیږي په دې کې څومره زیات پیدې د مؤمنان مسلمانانو لپاره. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تقوا او پرهیزګاري حاصله کړئ. یو دویم معنی ذکر کړی تفسیر سراج المنیر، لعلکم تتقون القتل مخافة القود، دې لپاره چې ځان بچ کړئ د بل مسلمان د قتلولو نه د وجې د یری د قصاص نه. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون القتل مخافة القود، مخافة القصاص، چې بیا بل مسلمان نه قتلوي دې لپاره چې زوب کې قصاص شوه. کله الله د یری نه ځان نه بچ کوي نو د دې وجې نه به خدان بچ کوي کنه چې بیا به زمړ کېږم نو د دې وجې نه بیا مسلمان نه قتلوي. لعلکم تتقون. کتب علیکم برس کړل شوی دی پتا سبحانه اذا حضر احدکم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دویم قانون، الله تعالی ذکر کوي حکم سیاسی د مالونو د حفاظت د پاره. هغه سره مسله د وراثت، مسله د وصیت دغه عربه تر ما قبل سره پوهې شولې پی وای نه پوهې شوی. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی کله چې د مقتول ولی هغه وای چې زه قصاص اخلمه، د مقتول مخکې خو د قصاص مسله ذکر شو، لکه د مقتول ولی ویل چې زه قصاص اخلم، نو قاتل مرګ ته نږدې شو کنه شو، نو چې قاتل مرګ ته نږدې شو وصیت وکړه تبا شوی غرق شوی اوسه خو وجنی وصیت وکړه. دا څه خو وای کنه سړی خو داسې موجلې دی وای زما په مال کې به دومره یو مجاهد له پیو ټوپک واخلې، ما خو دغه ګندګي وکړه، دا غول مې وکړه، دا مرداري مې وکړه، مسلمان مې قتل کړی دی، خو دومره وکړه کنه چې یو څه وصیت خو وکړه دغه د ازیره دنیا. نو مخکې د قصاص مسله ذکر شوله، ولی د مقتول وای چې زوی وجنم پرېږدم نه، نو قاتل ته اوس وای الله تعالی چې وصیت وکړه، دا ربط شوه ما قبل سره بیخي آسان. کتب علیکم پرس کړل شوی دی پتا سبحانه اذا حضر کله چې را نږدې شي احدکم الموت یو تن ستاسو ته مرګ، ان ترک خیرا نو که پرې خودل وی هغه مال، خیرا نو مراد مال له الوصیت پرس کړل شوی دی په هغه باندې وصیت کول، للوالدین مور او پلار ته ولقربین خپل خپلوانو ته بالمعروف په نیک شرعي طریقه باندې، حقا علی المتقین دا حق واجب دی پرهیزګارانو باندې، دا حق واجب دی پرهیزګارانو باندې. اذا حضر احدکم الموت چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ، سوال چې مرګ راغی خو بیا خبرې نشي کولای، تور یو تنیول راوای چولن بیا وسه خبرې وکړي په دغه وخت کې یا ځن کده نه دي. نو مخکې دې وضاحت ذکر شوی دی د دین مراد علامات د مرګ دي، علامات باندې پوه شو لیکل قاضي سے فیصله کړی دا تمیز نم پاس ولا ابتدائیه دا مرافعه ده
نو سی یو علامه دا شوله د ابتدایي نه پاس شوله، بیا مرافعه دا غینم پاس شوله، بیا تمیز دا غینم پاس شوله. نو بیا قاضي صاحب چې قاتل ورثه راوغختله چې د باندې خو فیصله وشوله. بیا تو ویل چې پلانی تاریخ باندې ورثه مقتول هم خبر کړله چې تاسو والکه حاضر شي پلانی دی کوي. دا ټول علامات د مرګ دي کنه دي. نو وصیت وکړه خبر اخلاص کړه. دغه سی تفسیر غرائب التفسیر لیکلی دی اسبابه اذا حضر احدكم الموت، الموت یعنی اسباب الموت، اسباب د مرګ ترانیز دی شي. غرائب التفسیر هم لیکلی، تفسیر جلالین هم دغه لیکلی دی. ان ترک خیرا نو کپر خودل او د مال نو دی کی جزا پټه د پل یوسوی وصیت دی وکي، پل یوسوی جزا در پر حذف ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کوي خیرن په معنا د مالن سره دی. ابن کثیر وګوره یغی دغه معنا ذکر کړی. ان ترک خیرن نو کپر خودل او د مال د خیر اته معنی په قران کې ذکر شوی دی. هر دې کې کوم معنا راځي هغه بکو. اوس ته ون خلون بیا خبر را نورانی ګډوډی کنه. الوصیت وصیت کول لا فرض دی. وصیت د عام مؤمنان مسلمانانو لپاره هم د لازم دی. یوازې د مرګ په وخت کې نه، د مرګ نه مخکې وصیت پکار دی. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی و یو مؤمن مسلمان لدا حق نشته چې هغه دوش پی تیری کی او د سره د وصیت لیکل شوی نه. مسلمان چې دوش پی هم تیری نو په کار دار چې هر شپه وصیت وکي، که هر شپه نه په دویمه درېمه شپه دی وصیت کوي خپل. و زماره مرګ پته نه لګي خپل بچو ته وای، خپل خځې ته وای پته نه لګي د مرګ بس ما دا وصیت دی. صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی په ما باندې خو یو شپم نه تیر شوی چې ما پاغي کې وصیت نه کړی، ځان سره مې وصیت نه خو دی. وی ما ته ذکر دا حدیث را رسیدلې ده نو د یو شپم په ما باندې تیر شوی، بلکې ما وصیت د ځان سره خامخا دای خو دی. ته دیو جن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. هغه وی الوصیه مشروعه سواء قل المال او كثر، کمال کم یو کډيري خو لیکن وصیت کړه دا لازم دی خامخه. تا باندې چا قرضې دي، ستا چا ته قرضې دي، نو خپل داغي او لس جوړ کا، خپل زنانه ته وای، خپل بچو ته وای دا ما باندې قرضې دي، زما دومره قرضې دي په خلکو باندې، دا سی وای زما د مال زما د مرګ نو ورسره زما په مال کې دومره صدقه ورکړي په شرعي طریقه باندې، دا سی وصیت وکړي زما د مرګ نو ورسره زما د مال په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي. په دې باندې ذمہ خلاصه کا، بس کستا اولاد په شرعي طریقه باندې میراث تقسیم نه کا، هغه په ګناګار دي. او کتا وصیت نو کړي نو بس ته ګناګارې پاغي باندې. الوصیت للوالدین والاقربین، دې کې یو سوال دی او داغي جواب دا للوالدین مور او پلار د فار او الاقربین خپل خپلوان د فار بالمعروف په شرعي طریقه باندې. یو معنا ذکر کړی د مولا علی قاری رحمت الله علیه او معروف نو مراد څه شری بالعدل الله یزيد علی الثلث. و دې کې دا معروف نو مراد عدل له په انصاف سره، په عدل او په انصاف باندې وصیت وکا. ذکر درې حصے نه د ثلث المال نه په زیات باندې وصیت کول په شرعاً صحیح نه دي کنه. تاسو ته حدیث معلوم دی سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خواله ورغ وې د الله تعالی پیغمبره وې زما مال وې صرف زما لونه دي، زما نور څوک نشته دی، نو زه د خپل ټول مال چره د صدقه کم د الله لپاره. نبی علیہ السلام ته داسې مکو وې د الله پیغمبر نیم مال به صدقه کم. نبی علیہ السلام ته داسې مکو وې د الله پیغمبر درې مې حصہ صدقه کم. نبی علیہ السلام ته والثلث والثلث کثیر، زه په دریم باندې وصیت جائز دی، خدا بیا هم ډیر ده. او بیا ته نبی علیہ السلام چې ستا اهل عیال غریبانان پاتې شي او بیا خلکو نه سوال کوي دا غنه بهتره ده چې ستا مال خپل اولاد ته پاتې شي، دا بهتره ده. نو بالمعروف بالعدل بالله یزيد علی الثلث چې دریم حصے نه په زیات باندې وصیت ونه کی. مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی. تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی دی. ابن کثیر یو بل معنا ذکر کړی دا هغه وی بالمعروف په نرمۍ سره، په احسان سره. او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وی بالمعروف نو مراد دا دی چې د مالدار غورن کی په غریب باندې فرقونه کی. دا څه بنوي چې زما پلاني لو په دومره ورکه پلاني لو په دومره ورکه، دا ټکه ونه وای. د دې کې به سوال دی او داغي جواب سوال دا راځي چې په حدیث کې راغلي دی لا وصیت لوارثین، د وارث لپاره خو وصیت نه. او د دې کې الله تعالی وی للوالدین والاقربین خپل خپلوانو ته مور او پلار ته. نو البته په حدیث کې راغلي دی لا وصیت لوارثین، دا صحیح حدیث دی. نو بعض مفسرین واغه آسان قصه کړی ده
د نحو او د صرف خبره مې تم کړی وکنه چې کم دې کې قاعدې خلاف راشي وې دا شاذ دی. کله چې بعضی مفسرین ته خبره ګران شي نو هدایت منسوخ دي. نو البته کې په حدیث په ابتدا کې دا حکم خدا بیا منسوخ شو لا وصیت لوارثی نه تاسو به چې دا آیات منسوخ نه دي بلکې د دې آیات معنا او مطلب دا دی للوالدین کې دا لام په معنا د اله سره دی او دا اوس قاعده تم برابر شو. حروف جره د یو بل په معنا باندې راځي کنه نو لام په معنا د اله سره دی. نو کله چې یو کس پات کیږي او داغه په خوا کې خپل خپلوان ناسي نو مور او پلار ناس دي یا خپلوان ناس دي نو هغه ته دی وصیت وکي چې زما په مال کې حکم شرعي وچلوي زمان میراث تقسیم کوي په حکم شرعي باندې. نو مور او پلار د فارغ وصیت نه مور او پلار ته دی وصیت وکي د دوانو په لام او د اله په معنا باندې تاسو پوه نه شولې وسم. د لام معنا دار زم دا قلم دی واخلې ته دستا دی دا د لام معنا ده للوالدین والاقربین. نو دا خو نشته ځکه لا وصیت لوارثین دغه خپل برخه په میراث کې شته په قرآن کې غږی کړی شوی د مور او پلار د اولاد. دویم د اله معنا ده زه وصیت کوم تا ته چې زما د مرګ نو وروسته دا قلم دی دا به ته چرته ورکی یا دا په شرعي طریقې باندې دا تقسیم کی. نو دلته کې د مور او پلار د پاره وصیت نه دی مور او پلار ته وصیت دی چې زما زه خو مړ کېږم زه دغه روانم دنیا نه. نو للوالدین والاقربین خپل خپلوانو ته وصیت وکړي او دغه سي مور او پلار ته وصیت وکړه چې زما په مال کې به میراث شرعي چلوي د الله تعالی حکم به کې جاری کوي داسې به کوي. دغه سي علماء ذکر کړی دی وای په دې کې دام داخله ده مور او پلار ته حکم وکړه دا ته وای چې زما په مال کې غیر شرعي صدقات بنه کوي اسقاطونه منه کوي ماخامونه او کلیزي به کې نه کوي او سلويختي وغيرها او کې نه کوي دا وصیت ته وکړه. دغه سي علماء ذکر کړی دی وای کړه چا نه مال نه باقی شوه نو هغه دی وصیت وکي بس باندې چې زما د اولاد پاتې کیږي په دی باندې بد الله تعالی دین زده کوي. مور او پلار ته وای چې ګوره زه به کوم لار باندې روان یم دا لار پرې نه دی د جهاد لار پرې نه دی د هجرت لار پرې نه دی هغه دینی وصیت ته وکړه معنا ده. نو کمال نه نو دغه کولای شي کنه مجاهدین له پکار دي خپل زنانو ته د وصیت وکي اسنه چې شهید شمه او تا چې لکې په سر راولي او بیا روانه چې څوک تسلیمیږي او څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته دي نه کله کو ته دا وای چې زما زنانه زما سره دومره ژوندۍ تیر کړې ده زما بچی دي دا په دا مجاهدینی دا به سلندر کینه دا حکومت ته تسلیمینه. نو للوالدین والاقربین خپل خپلوانو ته دا وصیت وکړه. نو ملګرو ته دا وصیت وکړه چې لکه ورګه زه شهید شوم نو ګورې زما دا بچی دي او ما کورم دا ویل خپل بچو ته مم دا ویل یو بل دوه درې ملګری دي چې له بوتلې دي هغه سره کینه خپل بچو ته وای بچیان راشي ګورې دی مجاهدینو ته مم دا ویل چې زما دا وصیت ده چې زما بچی به بیا حکومت ته ونه تسلیمېږي نه به زیدا کارونه پنه کوي زما لار بټینګ کوي د الله تعالی د دین لار بټینګ کوي. نو دې کې دا معنا مراد دلیل والدین والاقربین مراد ده دا نه چې دا غي د پاره وصیت وکي. حقا علی المتقین دا حق واجب دی پرهیزګارانو باندې. تفسیر المنار تور شي هغه حقا علی المتقین دې ذکر متقین نو مراد څوک دی المطیعين لکتابی هغه کسان چې هغه د الله تعالی د کتاب تابعداري کوي د الله تعالی د کتاب تابعداري کوي د حکم داغه لپاره دی. تاسو ته مسله معلومه ده کله چې یو څوک مړ شي نو داغه حقوق اربعه هغه څه څلور حقوق ورپسې کیږي د میراث په کتاب کې تاسو ویلي یو پاغي کې سره تکفین او تجهیز دی اول د مال نه واده کفن ورکړل شي د مال نه. دویم نمبر کې تقضا دیونه داغه قرضې ورکړل شي په چا باندې قرضې دی او مال پاتې شوی دی نو ټول لیستونه راجمع کی او قرضې به ورکړي او داغه نه چې کله ورستو بیا کم مال پاتې شي نو په ثلث المال کې په درې حصہ مال کې وداغه وصیت ورکړل شي په درې حصہ مال کې او په څلورم نمبر کې بیا تقسیم بین الورث بیا د میراث خروج کم حق باقی پاتې شوی دی نو هر چاته به د شریعت مطابق چې کومه برخه د هغه باغی ته ورکړل شي. نو ټول مسلمانان که زما د आवाज هر څوک اوري هغه دا وصیت وکړي کور کې ماخام خپل بچی کې نه وای دا واجه زه پات شوم زما د مرګ نورستو زما په مال کې به شرعي طریقه وچلوي غیر شرعي طریقې به نه کوي زما مال به په شرعي طریقه باندې په خپل میراث خورو باندې تقسیم کوي چې هغه خپل حق او خپل برخه چې هغه ته ورسي. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسم على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. دی آیت کې الله تعالی زورن ذکر کوي هغه چاته چې هغه وصیت بدلای
ومن بدله نو چا چې بدل کړه د وصیت لره بعد ما سمعه ورسته دغه نه چې اوریدلې ده. سمعه دو معنی دي، یو معنی دار چې وصیت کوونکی نه په خپل واوري سمعه، یعنی بعد سماع قول الموصي د وصیت کوونکی وینا واوري او بیا یې غبدل کی. دویم معنی ذکر کړی دا بعد ما سمعه بعد ما وصل الیه علمه، تفسیر سراج المنیر دغه معنی ذکر کړی دا اوسه تفسیر مظهری دغه معنی ذکر کړی دا، او تفسیر جلالین هم دغه معنی ذکر کړی دا. بعد ما سمعه دو معنی شولې، پس دغه نه چې واوري دغه وصیت لره د وصیت کوونکی نه. او دویم معنی بعد ما سمعه بعد ما وصل الیه علمه، د دې پته او تولګیدل چې د دې د پلانی پلار چې وپات کړي دا وصیت کړو په تحقیق سره ته دا خبر را ورسېدل چې د پلار دا وصیت کړل، بیا خبره بدل کړه. فإنما اسمه على الذين يبدلونه، یقینا گناه دغه وصیت بدلولو په غچا باندې چې بدلی دغه وصیت لره. ان الله سميع، یقینا الله تعالی هر څه اوري، علیم پوی دی په هر څه باندې. الله تعالی هر څه اوري او په هر څه باندې پوی دی. یو حدیث په امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غ حدیث ذکر کړی دی، ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير 70 سنه، یو بنده مومن مسلمان او یا کال نیک اعمال کوي، فاذا اوصى حاف في وصيته، هغه وصیت کوي نو وصیت غیر شرعي طریقه باندې وکي، په ظلم زیاتی باندې وصیت وکي، نو فیختم له بشر عمله فيدخل النار، د خاتمه وشي په بد عمل باندې دا جهنمی شي. او یا کال نیک عملونه کړی دي خو وصیت په غیر شرعي طریقه باندې وکي، د الله پیغمبر وی خاتمه په بد باندې لاړله، نو دا سلی جهنمی شو. و ان الرجل ليعمل بعمل الشر 70 سنه، یو بنده مومن مسلمان هغه بد اعمال کیا، فيعدل في وصيته، او په وصیت کې عدل او انصاف وکي، فيختم له بخير عمله، نردا خاتمه وشي په خیر عمل باندې، فيدخل الجنه، دا جنت داخل شي، جنت داخل. امام ابن کثیر د روایت ذکر کړی، نو په وصیت کې ډیر احتیاط پکار دی. فمن خاف من موسن، نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکی نه، جنفن دا کګېدل نه په خدای سره، او اسمن او یاد ګناه کولو قصدن، فاصلح بینهم، صلح وکي په میان دغه کې. دا جنفن او اسمن دې دوه کې فرق څه دی؟ نو مفسرین لیکلي دي دا جنفن او اسمن دې کې فرق دار. جنف کوک شي په وصیت کې په خدای سره، جنفا میلا بالخطأ فی الوصیة، او اسمن قصدا په قصد سره چې ګناو کی په وصیت کې غیر شرعي طریقې باندې وصیت وکي، او یا په وصیت کې خطا شي خو قصدا نه کړي. فمن خاف من موسن، نو څوک چې یریږي د وصیت کوونکی نه، جنفن د کګېدلو نه په وصیت کې په خطای سره، او اسمن او یا د ګناه کولو قصدا، فاصلح بینهم، صلح وکي دا په میان دغه کې. بینهم کی ضمیر چا تراجی دی؟ وصیت کوونکی او هغه چاته چې هغه ته وصیت شوی هغه تراجی. او مراد د وصیت نه د فاصلح بینهم، مراد د صلح نه سره چې داغي وصیت هغه شرعي طریقې تراو ګرځي، نو فلا اسم علیه، نشتره ګناه په باندې. جنفن او اسمن مفسرینو داغي مثالونه ذکر کړی دي. یو دا دی چې میراث د بعض وارثانو قطع کی، لکه پلارو پات کیږي هغه داسې وای چې زما پلانی زوی به میراث کې برخه نه ورکوي، او دا یو ظلم زیاته ده، دا ګناه ده. یا اذیت ورکی وارثانو ته په زیات وصیت کولو باندې د ثلث نه زیات وصیت وکي، نو دام غیر شرعي وصیت دی. یا علماء لیکلی دي مراد د دینه وصیت کولی په بدعات باندې، په غیر شرعي طریقې باندې، ما پسې به اسقاطونه وکي، ما پسې به شومي وکي، ومي او کلیزه او څلوختې به را پسې وکي، نو دا غیر شرعي وصیت. فاصلح بینهم، وس دغه غیر شرعي وصیت راوګرځا او شرعي طریقې ته، نو فلا اسم علیه، نشتره ګناه په باندې. ان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. ان الله غفور، الله تعالی دې بخنه کوونکې. نو کاغه وصیت کوونکې ژوندې وي او دا پته وته ولګي چې ما خدا وصیت غیر شرعي طریقې باندې کړو او هغه توبه وستله، الله تعالی دې بخنه کوونکې، الله تعالی به تبخنه وکي، او الله تعالی دې رحم کوونکې، الله تعالی په هغه باندې رحم وکي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین.